عزیزان په اذکارو کې تر ټولو خوندور او بهترین ذکر لا اله الا الله. وس کوم سړی چې دا لا اله الا الله په اخلاص ووایي عزیزان. اخلاص څه معنا؟ اخلاص دا معنا چې څومره صحابه ایمان راوړی څومره په اخلاص دا وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. داسې د زړه ته کومې وایي لکه چې د جهنم پر کناره ولاړ یې او بیا وتا ته ما ته دا وویل سي چې ته دغه تورې ډېر په اخلاص ووایه بیا تا له جهنم را لرې کوو. موږ بیا څومره په اخلاص ووایو. داسې د الله رسول فرمایي تاسو دا کلمه په اخلاص ووایه چې لا اله الا الله. د قیامت په ورځ به تر ټولو زیات چې زما شفاعت و چاته پیدا کوي یا تر ټولو بختور سړی هغه دی د قیامت په ورځ چې چا په ډېر اخلاص دا کلمه ویلې ده او پر دغه کلمه بیا دی مړ سوی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي الله پاک به د دې کلمې په خاطر وده ته نجات ورکوي او دی به بخشي او وده ته به عفو چې د هغه کوي. عزیزان په اذکارو کې تر ټولو خوندور او بهترین ذکر لا اله الا الله. لا اله الا الله او بیا راولاړ سل 200 واره چې د لا اله الا الله وویل بیا یو وار ورسره ووایه محمد رسول الله. صحیح سنو او زموږ په اکابرو بزرګانو مشرانو مشایخو پیرانو کې داسې څوک شته چې د ورځې اویا زره واره لا اله الا الله دا یې ورد ګرځولی دا یې وظیفه ګرځولې ده دا یې ویل د ځان لپاره ضروري کړي دي. بیا به یو منافق سړی راولاړ سي کلکولیټر به راواخلي وایي دا خو په دومره ټیم کې دومره ویل کېږي نو ده به خوراک هم کوئ خوب هم کوئ لمونځ به هم کوئ نو دا څنګه سره رسوي؟ دا چې کله یو سړی دا ذکر شروع کړي بیا درک ورته کوي که نه د منافق سړي دپاره دا خبره نه ده دا د مؤمن سړي دپاره ده. د الله رسول فرمایي دومره ذکر وکه چې جهان و تا ته لیونی ووایي یا دومره ذکر وکه چې جهان منافق و تا ته ریاکار ووایي. صحیح سنو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامه تر ټولو زیات چې زما شفاعت د قیامت په ورځ و چاته پیدا کوي هغه څوک دی چې من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه خالص د زړه د کومې ویلې او بیا پر دغه زړه چې د زړه د کومې ویلې کلمه د پر دغه باندې مړ شي د الله رسول فرمایي زه به د هغه سړي شفاعت کوم. بیا د شفاعت نه دی عزیزانو د قیامت ورځ خو نو ستړې ستومانه ورځ ده ډېره ګرانه ورځ ده تېرېدی حتی د الله رسول فرمایي تمام انبیا به د ځان دپاره وایي چې یا الله سلامتي غواړم یا الله ما بچاو که یا الله زما حفاظت وفرمایه. یعنی انبیا په هغو کې آدم علیه السلام هم په هغو کې ابراهیم علیه السلام هم په هغو کې موسی علیه السلام هم او عیسی علیه السلام هم. اوس بیا داسې ځای راځي الله پاک بیا اجازه ورکوي پیغمبر علیه السلام ته چې تا ته اجازه شته ته شفاعت وکړه. بیا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک شفاعت کوي. د چا به کوي دا یو الله په خبر دی. د هغه چا به کوي چې کوم څوک په بدعاتو کې مبتلا نه دي کوم څوک د سنتو سره مخ اړولی نه دی چا سنت تر پښو لاندې کړی نه یي چا ایمان او اسلام او کلمه تر پښو لاندې کړی نه یي د هغه چا دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یقینا خالص د زړه د کومې ویل سوې کلمه د الله رسول فرمایي ستا شفاعت په ما باندې ورسېدی. الشداد فرمایي رضی الله تعالی عنه و یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مسند امام احمد حدیث نقل کړی دی مشته ویلې ولا اجنبي سړی خو به نه وي په مشته کې یعنی غیر مسلم مرشاخوا وکتل موږ یا رسول الله نن ټول مسلمانان ناست دي ول دروازه بنده کړي دروازه چې بنده کړله بیا یې وفرمایلې ول ارفعوا ایدیکم فقولوا لا اله الا الله لاسونه پورته کوي پیغمبر مبارک
خپل صحابو ته لاسونه پورته کړي دا ووایست لا اله الا الله صحابو لاسونه پورته کړو بیا دا وویل سات کوي لا اله الا الله لا اله الا الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک و فرمایلی چې دغه کلمه الحمدلله الله پاک و ما ترا کړله او دا کلمه راستولې ده او بیا و فرمایلی د دې کلمې ما ته دعوت را کړې دي چې ته جهان ته دعوت ته دې خبرې ورکوې. دعوت تبلیغ نه دی عزیزانو، دا نور مقصد نه لري، نه بریلیت نه دیوبندیت نه سلفیت نه پلانی، خالص دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس په یو سړی وای چې عشنو دا چشتنی جوړ سلو یو اندو خالد دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس دا مسلمان سلو نو بیا د مسلمانۍ لپاره دا خبره ضروری ده چې یا بریلوی یا دیوبندی یا سلفی ضروری ده یا نه ده ضروری دی اندو اسلام راوړي نه بریلوی دی نه دیوبندی دی نه سلفی دی نه پنجپیری دی نه وابی دی هیڅ یو شی نه دی. نو اصل خبره د لا اله الا الله ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي ما ته الله پاک دا کلمه را کړله او بیا ما ته دا وویل چې ته دعوت ورکه جهان ته د دې چې الله واحد لا شریک ذات دی او زه د الله اخرنی نبی یم. دغه دعوت ورکه او چا چې دا خبره وکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه جنتی دی او هغه ته الله جنت ورکوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک و فرمایلی زما سره الله وعده کړې ده، الله پاک وعده الخلاف نه دی چې کله یو سړی دا کلمه ووایي او پر دغه کلمه باندې مړ شي دی به جنت ته راځي. صحابه کرام ډېر خوشحاله سو. بیا ټول خوشخبري درته اورم الله ستاسو د ټولو مغفرت وفرمایي. خوشخبري درته اورم الله ستاسو د ټولو مغفرت ولې ولته ډېر په اخلاص دا ووایي لا اله الا الله لا اله الا الله. ګوره موږ ډېر پریشان یو، څوک د اولاد، څوک د مال، څوک د کاروبار، څوک د قریبانو، څوک د همسایګانو، څوک د حالاتو، څوک د اپریشنو باجوړ لرو لاړ سا اپریشنو نه دي نو څوک د نورو غمو ډېر زړونه پریشان دي. الله فرمایي ګوره پریشانی الله پیدا کړې ده، ماوتا الله پیدا کړی یو، د زړو غم الله پیدا کړی دی او بیا د هغه زړه غم لري کېده هم الله را شولې دی چې تاسو څه کوئ؟ تاسو ذکر کوئ او په ذکر کې ما ډېر اطمینان یشئ. سیسلو چې کله هم پریشان نسولې زړه دې غمګین نسولو بس ذکر شروع کړه الله 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 لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده. دغه ذکر او اذکار کو د الله رب العزت ارشاد فرمان دی چې ما د زړه اطمینان فلا اله الا الله کې یشي. وسواس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک حضرت عمر فاروق ته ورسه د باندې اعلان وکړ چې جنت لره یوازې مؤمن تللی سي، د مؤمن بغیر څوک نشي تللی. جنت لره یوازې مؤمن تللی سي، د مؤمن بغیر څوک نشي تللی. او بیا چا پوښتنه وکړه ول یا رسول الله ایمان څه ته ویل کیږي؟ تواچ مؤمن جنت لره چې ایمان څه ته ویل کیږي؟ بیا پیغمبر علیه السلام مبارک و فرمایل ایمان دې ته ویل کیږي که چیرې په ښه کار ته خوشحاله سوې او په بد کار ته پریشانه سوې فانت مؤمن، ته مؤمن یې، ته مسلمان یې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ډېره زوروره فارموله مشتره وښوله. ما او تا به څنګه دا معلوموو چې زه مؤمن یم که یا نعوذ بالله زه خو به داسې نه یې چې له اسلامه وتلی یم. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که غواړې چې زه دا معلوم کړم چې زه مؤمن یم که نه یم، که غواړې چې ته دا معلوم کړې چې دا ایمان لري که نه لري، که غواړې چې ته دا معلوم کړې زه ایمان لرم که نه لرم، اوس دا معلومه یې ته وګورم لمونځ دې وکړئ، په لمانځه خوشحاله سوې و خوشحاله سوم، ګناه را څخه وسوه، بد نظري را څخه وسوه، غلط نظري را څخه وسوه، درواغ را څه وویل سو درواغ، نو بیا ته په دې پریشانه سولې که پریشانه سوې مسلمان یې که نه نو نه یې مسلمان. مشکل په لمانځه خوشحاله کېدلو، مشکل په درواغو پریشانه کېدلو، کله پریشانه کېدلو. ورنه ملګری راغلی و اول مولوي صاحب زه په کویت کې ډېر 10 کاله اوسېدلی یم، نو زما سره یو
تورۍ ښځه وه ما دا پارټنرانو موږ به دا پلازې ملازې رانیولې که څنګه داسې خبره ول نو موږ ورله پلازه موږ رانیوله هغه موږ ته مطلب 1,00,000 دینارو که څه یې رایاد کړلو وای ما بیا د پاکستاني چم ورسره وکړی د کوټې والا درواغ ما هغه پلانی نه دی هغه پلازه په 50 کې په شپېته ورکوي ول د راټول پر دواړو سترګو بلکل زه یې هم در کوم هېڅ پروا چې دی یې در کوي وای بیا ماښام ناوخته دې تورۍ ښځې ما له میسیج راواستوي ول ویښ یې که بیده یې ما میسیج ورک مالیات ویښ یم نو یې ټلیفون راوکړ ول تا نن هغه سړي ته څه وویلې ما څه مې وویل ول تا ورته ویلې چې هغه شی مطلب په 1,00,000 دینارو که په 90,000 و تا ول هغه په 50,000 راکوي کله یې په 50,000 راکوئ ول ما د غش سودا ول یا ما له خوب والله که راځي تا دا درواغ ولې وویل تا دومره ناکي ولې وکړله ول سهار یې هغه سړي لره وروستلو ول معافي م ځینې واخله او دا ورته ووایه چې دا ما خلاف درته ول بیا زه ورلم سار مې معافي ځینې واخیستله ول ما یې د کوټې درواغ په مخ اخیستي و سړی ګوندې څه ګټه به وکړې اوس موږ په دې درواغو پریشانه کېږو نه پریشانه کېږو چې کله ما تا یو نیک کار وکړو موږ خوشحاله کېږو نه خوشحاله کېږو نو د الله رسول فرمایي که په نیکي خوشحاله کېدې په ګناه خوابدې کېدې ته مؤمن یې که نه یې نه یې مؤمن وستا ته م اندازه ولګوه نه د مفتي ضرورت سته نه د ملا ضرورت سته نه د قاضي ضرورت سته نه د یو صحابي ضرورت سته بس جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرموله راوښوله تاسو وګورئ عزیزانو په نیکۍ موږ خوشحاله کېږو که یا په کومه نیکي موږ ډېر خوشحاله کېږو په هغه نیکي ډېر خوشحاله کېږو چې په هغه کې ریا یې نن یې د نامه دپاره چې زه یو کار کوم نو خو ظاهرا خو دا نیکي ده په حقیقت کې دا نیکي نه ده دا منافقت دی نو زه په دې ډېر خوشحاله کېږم حالانکې نیکي دې ته وایي چې په نیمه شپه نیکي څه ته وایي زه به در وښیم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي یوه زنانه وه نابینا وه عمر رسیده وه په کور کې څوک نه درلودی نو ما دا اراده وکړه چې زه به ورځم دا د دې د کور صفایي به ورکوم جارو مارو به کوم دغسې اوبه و منګی شی به ډکوم نو دی وایي زه یې ورځ سهار مانځه پر ټیم مثلا ورلم چې ورلم صفایي هم سوې ده جارو هم ول سوی دی بیا د بې ما په هغه واشروم یا باتروم هر څه چې و هغه هم صفایي سوې ده منګی هم ډک دی ظاهر سوچ سار وختي وګوره او دونه څوک راتلل وګوره په دا سبا بیا لږ ښه وختي ورلم سړی ګوندې دا کار به زه وکړم چې ورلم بیا هغه کار سوی و په درېیمه ورځ بیا تر دې د پیشنمي پر ټیم ورالم چې وربسم دا خدمت به وکړم چې کتل مې د هغې خوا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را روان دا صفایي ده کړې وله ول ما ویل عمره چې ته څونه ښه سړی ته به دا کار کوې هغه ابوبکر صدیق ډېر وختي له ما نمبر وړی دی و دې ته نیکي ویل کېږي په سپینه ورځ د نیکۍ ډېر خلک سته په نیمه شپه به یو څه نه به ملا پیدا کړي نه به طالب پیدا کړي نه به تبلیغي پیدا کړي نه به حاجي پیدا کړي د سپینې ورځې شوقیانې چې نیکي وکړم له تام شاباش غواړم دا بل یم غواړم دا بل یم غواړم او په توره شپه بیا د نیکۍ سړی نه پیدا کېږي چې نیکي وکړي ولګوئ اندازه ولګوئ عزیزانو یعنی ما چې کومه خبره وتا ته وکړه مستدرک حاکم دا حدیث نقل کړی دی که په نیکي خوشحاله کېدې په ګناه خوابدې کېدې ته مؤمن که په نیکي خوشحاله کېدې نه او په ګناه خوابدې کېدې نه نو مؤمن نه نو مؤمن پاپه بیا بل چیز دی یا منافق کې له بل اسلام وتلی اوس چم کوو عزیزانو دا بیا خبره درته کښېښوله چې زه هم شپه ورځو سره مخ یم او ته هم شپه ورځو سره مخ یې زه هم ځان ته مسلمان وایم ته هم ځان ته مسلمان وایه او پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي مسلمان و دې ته وایي نو چې دا دوې خبرې زما او ستا مخ ته کښېښولو اوس څه چم کوو څه چم به کوو نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي اسعد الناس فی شفاعتي یوم القیامة تر ټولو زیات چې زما شفاعت و چا ته ګټه کوي پیدا کوي هغه سړی دی چې دا وایي لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه رواه مسلم چې خالص د زړه د کومې وایي لا اله الا الله لا اله الا الله او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ته دا کلمه شریفه ډېره وایست کلمه ولې ډېره وایم بیا به د یو وخت راشي ته به غواړې چې زه کلمه ووایم ویلی بې نه سې کلمه ډېره وایست لا اله الا الله بیا به غواړې چې زه کلمه ووایم ویلی بې نه سې ولې یا به دماکۍ د چا څه به لاره ورکه سي یا به په یو ډېر
درد مبتلا یې لاره به ځینې ورکه سي کلمه به ځینې ورکه سي یا به د یو دونه لوی مصیبت سره مخ چې کلمه به ځینې ورکه سي یا د مرګ پر حال د زقندن په خوارۍ به اخته یې دا ژبه بیا څه سوي دا به د تالو سر لګېدلی دی به غواړي چې زه ووایم چې لا اله الا الله او ویلی مې نسي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي مخکې تر دې چې ستا او د کلمې په مابینځ کې یو دیوال راځي د هغه مخکې ډېره ووایه لا اله الا الله لا اله الا الله الله دې را نصیب کړي الله دې د مرګ په حال د ما ته چې اوس کومه کلمه وویلې یا زموږ اورېدونکي به بیا وروسته واوري هغه کلمه ووایي دغه کلمه دې الله د مرګ پر حال را نصیب کړي او کوم چاته چې د مرګ پر حال کلمه نصیب سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دخل الجنه دا ولاړی جنت ته وجب له الجنه د سړي دپاره جنت چې دی هغه واجب سو څونه لویه خبره ده او زما استاد دا ټول ایمان خالص پر لا اله الا الله دی چې کوم څوک د ټول کائنات نیکۍ په مخه واخلي کلمه شریف یې ویلې نه دا مسلمان بلل کېږي نه مسلمان هغه دی چې کلمه یې وویله د زړه د کوم یې وویله او په معنا یې هم پوهلو په معنا یې هم پوه چې د الله څخه علاوه هیڅوک لایق د عبادت نه دی محمد چې دی صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د الله آخرنی نبی دی کله کله که چیرې بیا یو څوک په مخه درلی چې یاره زه مسلمان کېږم هندو دی پلانی دی پلانی دی نو ملا لرې مه راځغلوه چې راځه زموږ مولوي صاحب لره بس دا ورته ووایه ورته ته دا ووایه لا اله الا الله کې اودس درلودی پروا نه لري کې غسل درلودی پروا نه لري کې غسل نه درلودی پروا نه لري کې اودس نه درلودی پروا نه لري په مرګ څه باور دی څه پروسه ده بس خالي دا ورته ووایه ته دا ووایه لا اله الا الله یا اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه گواهی دا ورکوم چې الله پاک واحد لا شریک ذات دی بل څوک لایق د عبادت نه دی او زه گواهی ورکوم چې محمد د الله بنده هم دی او د الله رسول هم دی او آخر نبی هم دی دا ورته ووایه که نور نو دا ورته دا ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله او د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی چاته کلمه ورزده کی یا کلمه ور باندې وای مسلمان سي الله رب العزت د دې مسلمان څو نیکی دي دا ټول الله وتعالى هم درکې او ستاسو لپاره پر دې جنت دی اوس هم دا جوړ سلو په دې بازار کې داسې کسان ستا یو هندوستا هندو هغه ډېر زورور په خپل ریټ د بازار پر ریټ شي ورکې دا څنګه مسلمانان دي سوپیان د اعظم پر ټیم چې رازغلي چې نو کوم سره ووایي چې الله لما جمعه تیریږي دا دروغزن دی دوکه‌باز دی چلباز دی ګرام فروش دی هغه هندو دی هغه په خپل قیمت پر هندو باندې راشتي پر مسلمان راش نسته او پر هندو باندې چا راشتي پر هندو د مسلمانانو راشتي سیسلو نن موږ دې چې تر ورسېدو چې و هندو کلمه په دې نه وایي کما کلمه وویله ستاره کم بیمانه بیم ستاره کم منافق بیم ستاره کم بې غیرته بیم ستاره کم بې ضمیره بیم ستاره کم بې شرم بې حیا بیم کلمه په دې نه وایي ایمان مولانا طاوله شاه بخاري صاحب رحمه الله زموږ د دیوبند په اکابرو کې تېر شوی دی مشر محترم ډېرې د ختم نبوت خدمتونه کړي دي د ده په حواله هم دا خبره ده د شاه نورشاه کشمیري صاحب رحمه الله زموږ د دیوبند د علماو په هغه لوړو سرکرده علماو کې د هغه په باره کې هم دا خبره ده طاوله شاه بخاري صاحب رحمه الله پر سټیشن باندې ناست د ریل په انتظار دی ولا د هندوانو یوه کورنۍ تېرېدله طاوله شاه بخاري صاحب ته وکتل چې ویې کتل ډېر مطلب خوند یې ورکوي محترم و معظم و مکرم و ډوډۍ یې خوړله بیا دغه هندو چې کوم دی هغه یې هم راوستی د ځانه سره پر ډوډۍ کښېنول راسه زموږ سره ول زه هندو یم ول نو څه پروا لري چې هندو یې بده خبره ده د ځانه سره پر ډوډۍ کښېنوئ ډوډۍ ورسره وخوړله بیا د هندو لاړی کور ته هلته یې غسل مسل کړی و بچیان یې هم د ځانه سره راوستل بیا وویل چې دا چهره په لا اله الا الله که دروغزنه ده زه کلمه وایم لاس راکړه ستا پر لاس بیعت کوم دا چهره ول دروغزنه نه ده یو کافر رالی پیغمبر علیه السلام مبارک چې د لیرې ویلی دی بیا کلمه وویل ول دا چهره والله العظیم که دا څه ده دا خلاف ده دا حق چهره ده موږ څه خلک هغه و چې هندو به ولیدل مسلمان به سو موږ دې چې ته راورسېدو هندو مې وویني هغه د اسلام په باره کې په زړه کې یو خبره یا غم د زړه څه وباسي هغه هم د ده د مخه ووځي پر هغه باندې هم بیا دی پښیمانه سي هغه زه په تا خبر یم چې ته دوکه‌بازه یې او ته غل یې الله دې مې وساتي الله دې دا کلمه ټوله
عالم انسانیت ته د دعوت تبلیغ دغه مقصد دی ټول عالم انسانیت ته دغه کلمه ور نصیب کې چې مري دا وای خاص کر ما او تا دا وای لا اله الا الله او محمد رسول الله